من کې دا کار دی چې داسې څه تاریخي څه ځای وګورو بهې پورې به ونښلو او چې څو پورې موږ بهې کې بیا 2 رکعته مونځ نه یې کړی نو بیا خو ته بلکل فارغه کېږو. زه یو پیر غار حرا ته ختلی وم، یو پیر وړوکوالي کې ختلی وم، بیا مې داسې د ذهن نه دا ځای لږ دغه شی و چکر دپاره ځکه چې غار حرا ته خته عبادت نه دی. نو بیا یو پیر لاړم هسې دا د کرونا د دغه نه مخکې عمرې ته تلم چې هلته مې چکر ول چې زه به راوختم ورب الکعبه ما که زه جومات ته رالم دومره جانمازونه پراته دي او په مانځه خلک ولاړ دي او جړاګانې او کمی سلګۍ چې زمونږ او اکثر پاکستانیان افغانیان انډین بنګالیان دا خلک ولاړ او کمی سلګۍ کم تصویران کم لیکل او په دې کاڼو باندې چې پراته دي پراته بلکل مخامخ کور د الله ښکاري چې هلته یو مونځ په یو لاک دی هلته نه جړا کوي نه سلګۍ وایي خو دیزي ته چې دا غار حرا صحیح ده لاړ شه سوچ وکړه دا ښکلې خبره چې وګوره پیغمبر به دلته راتو او دلته به ناست و څومره سخته یې تېره کړې ده دا د سوچ مقام دی خو دغه ځای کې 2 رکعته کول دا کوم ځای کې راغلي دي بیا هلته جړاګانې او دا خاورې سټل او بیا نومونه لیکل حکومت له د الله اجر ورکړي وخت په وخت دوی دا کاڼي صفا کوي او دوی له رنګونه ورکړي ځکه چې ورته پته ده چې یاران راځي هغو سره لیکل به هلته کوي او دا عجیبه خبره ده وایي چې د چا نوم دې هلته ولیکو مکه مدینه کې نو الله دلم توفیق د راتلو ورکوي که داسې کېدی موږ به دا دیوالونه د مکې مدینې ډک کړو چې دا خلک رامات شي راشي کمزورې خبرې دي